الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن شرائع الإسلام قد كثرت علي فدلني على شيء أتشبث به قال لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله رواه الترمذي. الله جل شانه انسان پیدا کړی دی ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه. انسان الله جل شانه موږ پیدا کړی دی او د انسان د زړه په وسوسو د انسان د زړه په ارادو الله جل شانه کامل علم لري. الله جل شانه انسان ته د خیر او د شر د دواړو راهنمایي کړې ده. انا هديناه السبيل اما شاکرا و اما کفورا. موږ انسان ته راهنمایي کړې ده کدی غواړي ځان شکر گزار جوړولای شي او کدی وغواړي په ناشکرانو کې ځان راوستلای شي. وهديناه النجدين. انسان ته الله جل شانه دواړې لارې ښوولې دي، د حق او د خیر لاره، د باطل او د شر لاره. ولی الله جل شانه د خپلو بندگانو څخه په خیر باندې راضي کیږي، د عبادت په کولو باندې خوشاله او خوشنود کیږي او د ګناه په کولو د کفر په کولو باندې الله جل شانه ناراضه کیږي. حضرات صحابه کرام رضی الله عنهم چې کله د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړي، بیعت علی الجهاد، بیعت علی الدین، الله جل شانه د اسمان څخه آیت راواستوي لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله جل شانه د مؤمنانو څخه راضي سو، د خپل رضا اعلان وکړي کله چې مسلمانانو د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره بیعت وکړي. د صحابه کرام رضی الله عنهم د مجموعه زندگی په نتیجه کې الله جل شانه اعلان کړي رضي الله عنهم ورضوا عنه
الله جل شانه د دوی څخه راضي دي الله جل شانه بدی راضي کی دومره نعمتونه باور کی چې دوی به راضي سي در دیگر جای قرآن شریف الله تعالی اعلان کرد ولا يرضى لعباده الكفر الله جل شانه بکفر بندگان خود راضی نمیشه کدام بنده که کفور و ناشکر و کافر جور میشه الله جل شانه بسبب کفر از او ناراض میشه الله جل شانه به انسانان هم راهنمایی خیر کرده و هم راهنمایی شر کرده ولی از بنده خود به دین و به اسلام و به طاعت راضی میشه و به کفر و به عصیان از بندگان خود ناراض میشه